تا ولې ماته ونه ویل چې دې کلي د عسکر راځي مارکوز ها اوس شیعه له عسکرو سره جنګېږي زما نه خوښېږي چې څوک زما تر شا یو کار وکړي ویل به دې و چې ما بي پلان هم درلوده که نه فکر وکړه چې همداسې اړتیا وه زه هم ډاډمن نه وم چې هغوی به راځي کله چې زه دوی ګورم زغملی نه شم لاسونه پښې مې له غوسې نه رېږدي قسم کوم چې مردارې نه کوم نه کېږي غوسه مې نه سړېږي زړه مې راته وایي بوزوک ملګري چې د دې غونډۍ په سر چې دې لاړ شه هغوی ټول هلاک په داسې باندې راکټونه بار شي بیا به وګورئ چې له ما سره لوبه کول څنګه دي حامان دی پام کوئ هغه ستا ناپوهه او لاوډه کسانو دلته وګوره موږ مسلکي یو سمه ده موږ مسلکي یو زه هغه ډله پېژنم ریچارډ زه د اتلانو ډله ښه پېژنم دا چې څومره تکړه ډله ده په دې هم پوهېږم چټیات مه وایه اتلان دي تاسې ټول له هغوی نه ډارېږئ خو هغه ډله زموږ لپاره هېڅ هم نه ده خدای دې وحي ترکان راغلل اوس څه وکړو کما کړه دوی د ځان پسې کړي وو را دې وستل له دې ځای نه ځو راځئ چې ځو تاسې هېڅ ځای ته هم نشئ تللی له هغه بې شرف انسان سره یو ځای د ترکانو په کلي باندې د برید کولو حساب باید ورکړئ وسلې مو په ځمکه کېږدئ لاسونه مو پورته کړئ په اصل کې تاسې لکه چې پوه نه شوئ چې موږ څوک یو موږ هیچا ته حساب نه ورکوو راځئ چې ځو ومې ویل چې هېڅ ځای ته هم نشئ تللی اتلانو هغه بې شرف ته وګوره هغه ځان څه حسابوي چې وایي موږ چاته حساب یې نه ورکوو تر نن ورځې تر له هغه چا سره مخ شوي چې حساب یې ورسره نه ده کړی ایداره خو اوس زموږ له برکته به حساب ورکول تجربه کړي بوزوک ملګري ځینې وخت داسې خبرې کوي څوک درته حیران پاتې کېږي ته ماته حیران پاتې شوې ځینې وخت ډېر په غوسه کېږي خو په اصل کې ډېر خوږ سړی بوزوک هله هله خوله دې نه لاسونه دې په کار هڅه وکړئ چې هغه ژوندی ونیسئ امره پر ځای کېږي ډګروال امره پر ځای کېږي ډګروال صاحب امره پر ځای کېږي ډګروال صاحب لومړی بریدمنې دا چې تا نه کته پاشي ولا په سر ولې چې کیسه ختمه شي د نړۍ له مخې به یو بل رزیل هم کم شي ته رښتیا وایې الیاسا رښتیا وایې خو ځینې وخت مرګ د رزیلانو لپاره د ژغورنې وسیله ګرځي دومره په اسانۍ نشي ژغورېدلی نیسو یو چې د تاریخ د وینې حساب ورسره وکړو رښتیا وایې لومړی بریدمنې ځان ویسلو وخت دی شیاره د دې کار پایله معلومه ده
تسلیمیگو وسلې مو وغورځوئ لاسونه مو پورته کړئ مونږ تسلیمیگو ډګروال صاحب زه ښکته کېږم سمه ده جګړه چغدام تاسې کیڼ خواته ښکته شئ امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب حالت دې خواته په ګونډو شه په ګونډو شه د دوی لاسونه وتړئ امرم پر ځای کېږي جګړن صاحب بشرفه خوشبه که عسکر فکر دی وکړه چې تاریخ وینه به هم داسې پاتې شي ها بشرف رذالت ستاسو په وینه کې ځای نیولی دی وحشي ځناوره وسلې ښکته کړئ ښکته یې کړئ بزرګ ملګریا که چېرته زه غلط فکر نه کوم ډګروال کپوز اوس دا رازیل ښه وهي همداسې ده اوف وای پوخ ولګېده والله ډګروال کپوز ما ډېر حیرانوي ملګرو حیرانوي دی حیرانوي دی بېشکه د ډګروال کپوز قسم کوم چې اوس هم هماغسې تکړه یې نن سلجوق ملګري هم ځان ښودلی دی تاسې رزیلانو هغه کلی په بل مخ واړوه ها
یاره بوزوک ملګریا زه دا نه وایم چې ډګروال کوپوز کمزوری شوی خو که موږ د هغه عمر ته ورسېږو بیا داسې وهل کولی شو ملګریا یو ځل په خیر د هغه عمر ته ورسېږو حیدره بیا به وګورو زه نور خو یم ملګریا خو بیا هم کله چې بیرته لاړو غواړم چې تمرین مې لږ ډېر کم څنګه دې خوښه ده وینه به مې هم معاینه کم که څنګه زه یو څه وایم په رښتیا هم تمرین مه پرېږده تا ته په دې وختو کې کومه ستونزه پیدا شوې وروره زر سړی کېږي همداسې ده جګړه څه وایي والا یو ځل د کلسترول معاینه جګړه صاحب د خره په څېر ووهه هسې نه د خره په څېر زما لپاره د نوې سندرې د الهام سرچینه معلومه شوه ډګروال کوپوز وای ملګریا زه هم وایم ډګروال کوپوز په دې اکشن سره د الهام بیخي یوه ښه سرچینه کېدلی شي دویم بریدمن الهام یازر یم ډګروال کوپوز ته تلیفون ورکړه امر پر ځای کېږي جنرال صاحب خو هغه جنرال صاحب ډګروال کوپوز اوس بوخت دی دا څه ډول خبره ده دا څه معنی لري څه کوي زویه هغه کوي جنرال صاحب وهل کوي د خره په څېر یې وهي یعنې یو بهرنی چې د ترهګرو ملګری دی هغه ته ښه وهل ورکوي جنرال صاحب څه کوي وهل کوي جنرال صاحب ښه وهل کوي الله الله باتوره امر وکړه ډګروال صاحب د هغه لاسونه وتړه په لیوالتیا سره ډګروال صاحب علي جنرال صاحب ډګروال کوپوز اوس بوخت نه دی ورکوم یې جنرال صاحب کوتان غواړي چې له تاسو سره خبرې وکړي امر وکړئ جنرال صاحب زما هیڅ باور نه راځي کوپوزه ته هلته څه کوې الله سمه ده زه پوهېږم یعنې ته غواړې چې اکشن وکړې وهل ډبول وکړې په دې پوهېږم خو زه دلته مرسته کوونکو ته اړتیا لرم او ته هلته ځان بوخت کړی هو لږ بوخت شوم جنرال صاحب زه ډېر زر تاسې ته زنګ وهم او معلومات درکوم جنرال صاحب سمه ده بیا زنګ ووهه کومه خبره ده هلکانو دومره ښه وهل مو ورکړل چې یعنې موږ تاسو ته حیران شو رښتیا وایي ډګروال صاحب یو تورکي او رزیل ته څنګه د خره په څېر وهل ورکوي بخښنه غواړم ډګروال صاحب یاره چله حیدره جګړانه اتلانو زر کوئ راټول شئ چې ځو دا هم ونیسئ پاسېږه
دلته په ګونډو شئ وخت مه ضایع کوئ دلته راشئ راشه په ګونډو شه دیمیرا الهاما هغه خیرن بیرغ زر راښکته کړ امر پر ځای کېږي ډګروال صاحب حالا راځه ملګريه اندېښنه مه کوه د طارق وینا هم داسې پاتې نه شوه شکر دی د هغه قاتلانو سزا ولیده همدارنګه د هغوی ملګرو هم سزا ولیده چې د هغوی په څېر یې په ترکانو ظلم او ستم کاوه حیدره نیول شوي کسان هم ترکیې ته وړو چې محکمه شي په دې اړه هیڅ شک مه کوه هیڅ شک نه کوو ډګروال صاحب تاسو نه د خدای راضي شي موږ مو هیڅ یوازې پرې نه ښودو تاسو نه د خدای راضي وي ژوندی اوسئ زوی بسم الله اوس صحیح شو ملګريه همداسې ده اوس صحیح شو حیدره تیاره شوه ملګريه په ژوند کې مې دوه شیان ډېر خوښېږي لومړی ملي سرود دویم زموږ ښایسته ترکي ژبه پوه شوم پاسېږئ ودرېږئ زموږ د ملي سرود اورېدو ته به په درناوي سره درېږئ په درناوي سره
ملي سرود لپاره تیار سئ. حلا بسم الله. شق. راحت. دویم بریدمنه باشاک یم. امر پرزکی کی ډګروال صاحب. جنرال صاحب ډګروال کو پوز دی. اورم کو پوزا. جنرال صاحب کومو ترهګرو چې په کلی برید کړی وو هغوی له منځه ویوړل شول. د هغوی ملاتړ کوونکي د امنیتي شرکت یو څو کسان مو ژوندي نیولي. جنرال صاحب د محکمې لپاره یې ترکیې ته دروړل. ژوندی اوسې کو پوزا. تاسې یو ډېر لوی کار وکړ. تاسې ټول ستایم. مننه کوم جنرال صاحب. لکه چې سمې خوند درکړی. هو جنرال صاحب ښه یم. لږ مې خپل ځان ستړی کړ. د مارکوس په اړه مې یوه نوې پلټنه کړې. ګورو چې له کوم سوري نه راوځي. زه ډاډه یم چې هغه ژوندی دی. موږ هم د هغه پلان شنډ کړ. اوس به هغه رزیل ډېر په غوسه وي او هڅه به کوي چې په بل ځای برید وکړي. رښتیا وایي. د بیرته راتلو لپاره به شاک سره اړیکه ونیسئ. امرم پر ځای کېږي. بله. سمه ده. پوه شوم. بند که. لعنت دی وي. ځای شوي. ډګروال او کسانو یې زموږ د کمین ځواب په کمین باندې ورکړی دی. داسې کار شوی ولیده. څه شوي دي؟ دا کار شوی دی. لعنت دی وي. دا کار شوی. الله الله.
ډګروال صاحب بهرني عسکر را روان څنګه چې مونږ اټکل کړی دی جګړه نه دا چې باید څه وکړي پوهېږي امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب مهرباني وکړئ ډګروال صاحب زویا په نورمال حالت کې زه داسې یو کار هیڅ کلم نه کوم خو اوس هم داسې یو کار ته اړتیا وه هیله کوم ډګروال صاحب زه ویاړم دارو مشه زمان ګرام به وخوري دلته څه روان دي فکر کوم چې تاسو ډګروال زه جګړن کورس یم جګړن بوز وکړه جګړن بوز کور ته د دې جګړن مخاطب زه نه یم تاسې ورسره مخاطب شئ امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب موږ در سره څه مرسته کولی شو ترک عسکر په دې کلي کې څه کوي ها دا د ترکانو یو کلی دی موږ هم څنګه چې تا ته وویل ترک عسکر یو تاسو د اصولو خلاف کار کوئ جګړن بوزوکه زر له دې کلي نه لاړ شئ داسې ده هغه دوه بیرغونه وینې کین لوري ته سور رنګ بیرغ زمونږ بیرغ دی ښي لوري ته آسماني رنګه بیرغ د ترکمنانو بیرغ دی هغه هم زمونږ بیرغ دی رنګونه یې توپیر کوي خو په اصل کې دواړه یو دي دواړه زمونږ بیرغونه دي مونږ ټول ورونه یو زه هغه یم هغه زه یم د حملې له امله موږ د نړۍ یو قوت هم له دې ځای نه نشي شړلی نه ځو جګړن کروزر چا امر وکړه چې موږ له دې ځای نه خوشي کړي موږ دلته د امریکا د متحده ایالاتو استازي یو غلی شه موږ یې استازیتوب نه کوو سمه ده څنګه چې تاسې وایو هماغسې وکړئ خو دا کسان موږ ته راکړه چې موږ هم لاړ شو دوی زموږ هېوادوال دي په دې خبره یې شرمېږي هم نه بوزوک ملګري دا څه وایي دوی تاسو ته نه درکوو ترک عدالت ته یې سپارو محکمه بشي دا نو اوس څه معنی لري دا معنی لري جګړنه د رزیلانو له هغو نورو رزیلانو سره لاس یې یو کړی له هغوی سره یې مرسته او همغږي کړې وه د دې ځای د بېګناه کلیوالو د وژل کېدو لامل وګرځېدل هغو رزیلانو له دې کلیوالو نه غوښتل چې کلی هغوی ته پرېږدي دوی هم د هغو رزیلانو ملاتړ کړی دی د همدې له امله دا رزیلان د
د هغو نورو رزیلانو په اندازه مجرمان دي. له ځان سره یې بیایو چې محکمه شي او دوی خپله سزا وګوري. یو هم نه درکوو. یو څه وکړه، ته نشي کولی چې موږ دوی ته پرېږدې. غلی شه کم عقله. جګړانه که ملاقات مو خلاص شوی وي چې موږ خپل کار ته دوام ورکړو. خلاص شو ډګروال صاحب. باتوره زه تاسو ته د دې کار اجازه نشم درکولی. تاسې څه کول غواړئ؟ هغه کڅوړه لرې کئ. درته وایم هغه کڅوړه لرې کئ. زه د دې کار اجازه نشم درکولی. تاسې داسې نشئ کولی. سره باید هم داسې وشي جګړه باید خپله سزا وګوري. ملګرو راځئ چې ځو. ډګرواله زه اجازه نشم درکولی. داسې ده تر څو چې موږ ونه غواړو هغه کڅوړې هیڅ کله هم د هغوی سرونه نه شئ لرې کوه. جګړانه ډګرواله له خپل حد نه اوړې. داسې ده د بیرته راګرځېدو لپاره د قرارګاه سره اړیکه نیولې؟ نه جنرال صاحب، ټول لکه مو هلته ولېږله، خو د بیرته راګرځېدو په اړه یې تر اوسه کوم خبر نه دی راغلی جنرال صاحب. سمه ده لورې. اوف خدای دې هغوی روغ رمټ قرارګاه ته راولي. کوپوزه ته لیونی یې، کسان دې له تا بتر لیوني دي. ډګرواله په وروستي ځلې درته وایم، هغه کڅوړې زموږ له کسانو نه لرې کړئ او هغوی موږ ته وسپارئ.
زم درته واضح وایم چې نه درکوو جګړه نه. دا قاتلان د ترکیې جمهوري دولت ته په همدې شکل سره بیایي. دوی به زموږ په هیواد کې محکمه شي او د خپلو ترسره کړو جنایاتو سزا به وګوري. داسې نشي کېدلی. که ته د دې قاتلانو لپاره له ترکو عسکرو سره جنګ کول غواړې بیا دې خپله خوښه ده، خو پایله به یې هم تا ته ښه نه وي. جګړن کروزه ته موږ دوی ته نشې پرېښودلی. غلی شه وحشي زناوره. او دا هم مه هېروه جګړنه، دلته یا هم په بل هر ځای کې که چا د ترک یو تار ویښتو تن زیان ورسوه نو زموږ له جدي غبرګون سره به مخ شي. موږ دا ژمنه کړې ده او له خپلې ژمنې نه د تېرېدو هېڅ نیت هم نه لرو. زما په خبره پوه شوې جګړنه او که نه